د کوټي په علاقه مشرقي بایپاس بوسه منډي کې ماښام پولیسو اپریشن کړی دی او 2 ځوانان وژلي دي. د 2 ځوانانو د پراپرټي د مځکو کاروبار کول. اول پولیس ورغلي دي، خبرې ورسره کړې دي، له هغه بعد برید پر کړی دي او دواړه ځای پر ځای وشتلي او وژلي دي. دغه پیښې په خلاف د علاقې خلک ټول راوتلي دي. مشرقي بایپاس احتجاجاً بند کړی دی، لاریون روان دی. د دوی دا مطالبه ده چې دا دواړه کسان بې ګناه وو او پولیسو په دوی حمله وکړه. دا 2 کسان یې وشتلي دي. دوی د بلوچستان های کورټ او وزیرالله بلوچستان څخه خواست کړی دی چې زموږ سره د انصاف وکړي. دغه حاجي صاحب چې دی د دوی اکا دی. حاجي صاحب دا څنګه واقعه ولکې ته چیرې د لیدونکو کتونکو ته بیان کړې؟ دا خو مې داسې واقعه ورور څلور دانې پولیس راغلي ولو. څه ټیم راغله؟ 5 بجې مازدیګر. کله پرون 5 بجې مازدیګر رالو. چې رالو وروره دغه و چې د دوی دغه وکړي وروره دوی ورسره تیار شولو چې درځي وروره تانې له ولتانې له وروره پولیس یې راوغوښتل، ډاکټرسن یې راوغوښتي، په ډاکټرسن کې کښېنولو وروره سترګې ور وتړلې وروره په کور کې. السلام علیکم ورګورو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پرون مازدیګر پر 5 بجې پولیس والا راغلي دي مشرقي بایپاس بوسه منډي کاکوزه اور غلجي ټون مې. پولیس والا راغلي دي کوم چې په دا کور کې کوم انسانان ول د دې سره اول خبرې کړې دي. د خبرو مابعد پیرنګ کړی دي چې پیرنګ یې کړی دي. د پیرنګ باوجود پولیس والا نور عمله راغوښتې ده. د دا مابین چې دا کور والا وړي دي 3 کسان دي، 3 سره ورونه دي. په 3 سره ورونه کې د 2 لاشونه موږ ته پرون ماښام په سیول هسپتال کې ملاو شول. یو اوس هم د دوی په نگراني کې دی. نو د دې په آینده له عمل کې کلي او مالیې والا ګرده راوتلي دي، احتجاج یې کړی دی. مین بوسه منډي چوک یو دغه انسان دی سفر محمد او دا بل ورور چې دی دا محمد کاکۍ پیدا محمد دی هغه دی. ډېر په کلي کې دا ماحول جوړ شوی دی، باقاعده پیرنګونه سوي دي. نو اوس کلي والا او مالیې والا راوتلي دي. دا ندا محمد یو ورور چې دی دا ټیم د پولیس په نگراني کې دی، هغه هم زخمي دی خو لاپته دی دا ټیم. نو کلي او مالیې والا راوتلي دي، پر امن احتجاج شروع. راوستل